هغه عظیم الشان آیت دی چې د هغې فضیلت مشر او کشر ته معلوم دی. د هغه آیت دی چې دې ته اعظم آیت فی القرآن ویلی شوی دی. په قرآن کریم کې د ټولو نه عظیم الشان آیت او حدیث کې داسې راځي په ډېرو کتابونو کې د امام ابو داود راوړی، امام احمد راوړی دی، امام حاکم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله عنه بار بار دا تپوس کو چې په قرآن کې عظیم الشان آیت کم یو دی. نو هغو ته په مخه وي الله ورسوله اعلم. چې یو څو پیرې ته تپوس کو نو هغو ته وي آیت الکرسي. ابی بن کعب وي آیت الکرسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي تا ته دا علم مبارک شي، یعنی ستا دا خبره صحیح ده، تا ته دې مبارک شي چې الله تعالی دا علم درکړی دی. او د دې آیت په فضایلو کې دام دي چې څوک آیت الکرسي د هر فرض منځ نه بعد لولي، رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ آیة الکرسي فی دبر کل صلاة مکتوبه لم یکن بینه وبین دخول الجنة الا ان یموت. څوک چې د هر فرض منځ نه بعد آیت الکرسي لولي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف مرګ دی. مطلب دی چې دی کله هم مړ شي نو دی به جنت ته ننوځي. اهتمام د آیت الکرسي کوي د فرض منځ نه بعد، هر فرض منځ نه بعد آیت الکرسي به لولي. یو روایت کې داسې هم راځي د ابی بن کعب رضی الله عنه قصه ده. هغه دا وایي چې د دوی څه کجورې پرتې وي، خو کله چې به دی سحر راغی د کجورو له نو کجورې په کمېدې، روزانه چې به دی راغی وبه کتو کجورې به کمې شوي. یوه شپه یې څوکۍ وکړه چې دا څه قصه ده چې دا کجورې په مخه کمیږي. نو په دې کې یو زنده سری راغی لکه د الک په شکل کې، هغه په ده باندې سلام واچو، ده ورله د سلام جواب ورکو. بیا یې تپوس وکړو ته څوک یې، ته انسان یې که ته پیری؟ هغه ورته وایي زه پیری یم. نو ته دلته څه کې؟ وایي دې دپاره راغلی یم چې ما ته دا خبره معلومه ده چې ته صدقه خوښې، د الله په لار کې مال لګول د ته خوښې، نو بس زما دا خوښه وه چې راځم ستا د خوراک نه به ځان له خوراک وړم. نو بیا ته ابی بن کعب تپوس وکړو چې ستاسو نه د بچ کېدو طریقه څه ده؟ نو هغه ورته وایي آیت الکرسي. فترکته ما بیا پرېښودو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په ابی بن کعب رضی الله عنه پسې راغی او دا قصه ورته ټوله بیانه کړه. نو هغه ورته صدق الخبیث، دغه خبیث دغه شیطان تا ته رښتیا خبره کړې ده. یعنی آیت الکرسي چې لولي رب العالمین به دې د شیطان د شر نه ساتي. او هغه بله قصه بیا ډېره مشهوره ده چې صحیح بخاري کې ده د ابو هریره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه له د زکات څه مال ورکړی چې دا ځان سره کېده او دا به تا سره پروت وي څه وخته پورې. نو یو شپه یو کس راغی د انسان په شکل کې، انسانو چې راغی د دغه خوراک نه څه خوراک ځان له وړو. نو ابو هریره رضی الله عنه راولګېدو، دی ونیو ورته ویې لارفعنک لرسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به سهار ته د رسول الله وسلم خواله به وځم او ستا شکایت به زه هغه ته کوم. نو بس پرېږده، هېڅ خبره نه، څنګه دي بس پرېږده. ورته وایي زه به سهار ته به وځم او ستا شکایت به زه رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم. هغه ورته فریاد وکړي زه ځان له فقیر سړی یم، غریب یم او زما بچي دي. ابو هریره رضی الله عنه پرېښودو او دا لوز یې ترې واخیستو چې بیا به داسې نه کړي. هغوی نه بیا داسې نه کړو. کله سحر شو رسول وسلم ورته ووایي هغه له الله خبر ورکړی و ابو هریره ما فعل اسیرک البارح، د شپې چې ستا دغه قیدي څه قیصه وه تا چې کس قیدي کړه. هغه ورته یا رسول الله ما
ونو بس هغه راته وایي چې زه غریب یم او فقیر یم او بچي مې پرېږده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې وویل دروغ وویل دی او بیا هم راځي بیا هغه ورته په دویمه شپه بیا ناست و اکه کس بیا راغی بیا غلا کوله د بیا ونیو هغه بیا غریب یم او فقیر یم بچي مې بیا یې پرېښود سهار له ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه قصه ده یا رسول الله بیا مینت زاري کوله وی ما پرېښه وی دا دروغجن مې بیا راځي په درېیمه شپه بیا راغی چې راغی بیا یې غلا کوله هغه ونیو وی دې پیر له خو به زه تا لازم رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله بوځم ځکه چې درېیم پیر دی د هر پیر لوز کوي چې بیا نه راځم او بیا نه راځم نو هغه ورته وی دعني واعلمك کلمات ما پرېږده زه به تا ته یو څو ټکي وښیم یو څو کلمات د هغې په وجه به الله ستا حفاظت کوي هغه ورته وما هي دا کوم کلمات دي وی اذا اویت الى فراشک فقرأ آیة الکرسی کله چې ته د شپې طلایي راځي وده کېږي آیة الکرسي لوله رب العالمین به د سهاره پورې تا د هر شر نه او د شیطان د شر نه ساتي سهار نه چې کله ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ورغی اتي بیا تپوس کو ماذا فعل اسيرك البارحه عقیدي څه چلو وی یا رسول الله خو بیا ما رانیولو دې پر لې راته یو څو کلمات وښو چې کله ته دا لولې الله به تعالی د دې فایده درکوي او ستا به حفاظت کوي رسول صلی الله علیه وسلم لقد صدقك وهو کذوب دا خبره رښتیا کړې ده نو هغه دی دروغجن یعنې دا خبره د ده صحیح ده چې کله ته آیت الکرسي لولې د شپې د وده کېدو نه مخکې الله به دې د شیطان د شر نه او د هر شر نه سهاره پورې ساتي بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم اتعلم یا ابا هریره من تخاطب هذه الليالي الثلاث تا ته دا پته شته دا درې شپې چې ستا خواله راتو دا څوک دی هغه ورته نه یا رسول الله ما ته خو دې پته نشته وی ذاک شیطان دا شیطان ستا خواله راتو پیری نو د دې دا فضیلت هم شو یو دا چې د هر فرض مانځه نه بعد لولې نو جنت ته پې ننوځي دغه شان چې د شپې وده کېدو نه مخکې لولې رب العالمین به د سهاره پورې ستا حفاظت کوي او د هر قسمه شر نه به دې ساتي دغه شان دا عظیم الشان آیت شو په قرآن کریم کې دا د دې فضیلت دی د دې په فضیلت کې نور هم ډېرې خبرې شته خو هغې کې بعض داسې فضایل دي چې هغه د سند په لحاظ سره کمزوري دي یو روایت کې داسې راځي امام حاکم راوړی دی د ابو هريره رضی الله عنه هغه وی سورة البقره فيها آية هي سيدة آي القرآن په سوره بقره کې یو آیت دی دا د قرآن د آیتونو سردار دی دغه یو آیت د دې قرآن د باقي ټولو آیتونو سردار دی او په کم کور کې چې دغه آیت لوستلی کېږي او په دې کور کې شیطاني هغه دغه کور نه تښتي آیت الکرسي هغه آیت دی آیت الکرسي دا ډېر عظیم شان آیت دی اهتمام کوئ د دې د لوستلو سحر ماښام کې په عامو اوقاتو کې په کور کې چې هسې لولې الله به پکې برکت راولي د شپې چې ویده کېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله نشتی لائق د بندگی سوا دا غنا آیت الکرسی کی لس جملی دی او هر جمله کی ځان له فائدې او ځان له معانی او ځان له مسائل پراته دي اولنی جمله هغه دا ده چې د رب العالمین نه علاوه د عبادت حقدار هیڅوک نشته او دا قسمه خبرې مخکې ډېرې تېرې شوي دي وضاحت یې شوی دی الحي القیوم همیشه ژوندی دی نظام چلونکی دی
دا دویمه خبره شو. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، مرګ پې نه راځي، فنا پې نه راځي. لکه قرآن کې دي که نه کل شیء هالک الا وجه، کل شیء هالک الا وجه. هر شی ختمیدونکی دی، هلاک کیدونکی دی، پاتې کیدونکی ذات یو الله دی. الحی داسې د رب العالمین ژوند داسې دی چې هغه کامل ژوند دی، په کامل ژوند سره ژوند دی. اوس زموږ دا ژوند چې کوم دی دا ناقص دی، دا کم دی، په موږ باندې مرګ راځي. هر چې رب العالمین دی نو په هغه باندې مرګ نه راځي. القیوم نظام چلوونکی دی. القیوم معنی هغه چې هغه نظام چلوونکی دی، تدبیر کوونکی دی. د دې ټولو مخلوقاتو تدبیر هغه رب العالمین کوي. بیا ګور الحی القیوم ژوندی ذات ته همیشه نظام چلوونکی دی، نو چې همیشه ژوندی نه وي هغه نظام نشي چلولی. ځکه چې بیا خو به نظام د هغه وخته پورې وچلېږي چې څو پورې ژوند وي، او که مرګ راغی بیا خبره ختمه شوه. نو هغه همیشه ژوندی دی. او څنګه چې حدیث کې راځي رسول وسلم وایي الله اوده کیږي نه او الله سره مناسب نه دی چې اوده شي، ولا ینبغي له ان ینام. او دا په هم دې آیت الکرسي کې دا خبره روانه. ځکه چې کوم ذات چې نظام چلی نه هغه له مرګ مناسب دی او نه هغه له خوب مناسب دی. چې اوده شي بیا به نظام څنګه چلیږي، او چې مړ شي بیا به نظام څوک چلی. نو ځکه رب العالمین دی القیوم الذي قام بنفسه وقام بغیره. د مخلوق نظام هغه ټول چلی، د هغوی پیدایش، د هغوی رزق، هغوی له مرګ، هغوی له ژوند، او څومره تدبیر چې دی. ها تدبیر موږ هم کوو، یعنی بعض نظامونه موږ هم چلو، او زموږ هغه تدبیر چې دی هغه نیمګړی دی. یو خو دا چې په موږ باندې مرګ راځي، په موږ خوب راځي، په موږ کمزورتیا راځي، بل دا چې زموږ هغه تدبیر هم کمزوری. موږ خو یو خبرې دپاره څه تدبیر کوو، څه نظام جوړو، هغه هم کمزوری. نو رب العالمین دی الحی القیوم. دریمه خبره په آیت الکرسی کې لا تأخذه سنة ولا نوم، نه رانیسي هغه لره پر کالی او نه خوب. سینه په عربی کې ګوره د دې خوب یو نوم نه دی چې صرف نوم ورته ویلی کېږي. خوب اقسام دي. یو خوب هغه دی چې صرف په سر باندې اثر کوي، یو خوب هغه دی چې په سترګو سره هم اثر کوي، یو خوب هغه دی چې هغه په زړه باندې اثر کوي. د خوب ابتدایي مرحله چې ده هغې ته سینه ویلی کېږي. سینه هغه په دې سر باندې اثر کوي، دا سر پکې چې دروند دروند شي، نو سترګې کولا وي، خو سری چې دی په هغې اثر کړی ولا دی تقریبا اودی. دویمه مرحله دا دی هغې ته نعاس وایي په عربۍ کې، چې په سترګو هم اثر وکړي. دریمه مرحله بیا نوم دی چې دا ورسره په زړه مسله زړه موده شي. رب العالمین باندې نه اولنۍ مرحله راځي نه آخرنۍ مرحله راځي. او ما تاسو ته ووایي که نه چې دغه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا ینبغي له ان ینام. الله اوده کیږي نه او الله سره مناسب نه دی چې اوده شي. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث ده. اوس ګوره خوب نه کول د الله دپاره د کمال صفت دی او د مخلوق دپاره د عیب دی. چاله چې خوب نه ورځي نو هغه بیمار دی. او ګوره رب العالمین په موږ کې دننه داسې ډېرې نښې اچولي دي چې موږ ته بار بار دا خبره ښیي چې تاسو کمزوري یې، تاسو کمزوري. یو نښه موږ کې د کمزورتیا هغه دا ده چې موږ خوب نه یې کړی نو زموږ ژوند نه تېرېږي. چې موږ خوب نه یې کړی زموږ طبیعت برابر نه وي، دا دلالت کوي زموږ په کمزورتیا باندې. دا شان په موږ باندې مرګ راځي، دا شان زموږ د بدن کمزوری کېږي، څه وخت پورې ترقي وکړي، بیا د هغې نه بعد په کته را روان شي او را روان شي او را روان شي. ټولې خبرې الله موږ ته ښیي چې باقي پاتې کېدونکی ذات او زورور باچا هغه یو اله دی، یو رب العالمین دی. د هغې نه بعد څلورمه خبره له ما فی السماوات وما فی الارض. خاص د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي.
ټوله باچایي د ځمکې او د اسمانونو د الله دپاره ده او د الله سره ده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د هغه په دربار کې مګر په اجازت د هغه. دا پنځمه خبره ده چې د هغه په دربار کې څوک سفارش د هغه د اجازت نه بغیر نشي کولی. سورة طه کې به راشي یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. د قیامت په ورځ سفارش صرف هغه څوک کولی شي او د هغه چا دپاره به وي چې الله ته راضي. الله ته راضي ښه د چا نه الله راضي د دواړو نه څوک چې سفارش کوي او د چا دپاره چې کوي. دا شرط دی په سفارش کې یاد ساتئ. دویم شرط په سفارش کې هغه دا دی چې دا د چا دپاره چې سفارش کېږي دی به عقیده به د توحید وي. مشرک دپاره سفارش نشته. نو دا د الله زور دی. د الله په دربار کې هیڅ څوک سفارش نشي کولی مګر څو پورې چې الله اجازت نه کړی او الله ترې راضي دی. دوه خبرې دي. او الله نه راضي کېږي مګر د هغه چا نه چې توحید پکې. نو دا د سفارش دپاره اهمې خبرې شو. هسې به ډډه نه لګې دې ته چې یاره بس دا بس خلک دعاګانې کوي بس الله دې موږ ته د پیغمبر سفارش نصیب کړي الله دې موږ ته د نیکانو سفارش نصیب. سفارش ته هغه وخته پورې ستا نه نصیب کېږي لکه څنګه چې ابو هریره رضی الله عنه یو پیر د رسول الله وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله د قیامت په ورځ چې به تاسو کوم سفارش کوئ د دې ډېر حقدار څوک دی؟ رسول الله وسلم ورته د دې ډېر حقدار هغه څوک دی چې کلمه لا اله الا الله د زړه نه خالص ویلي په دې عمل کړی دی په سوري کې ژوند تېر کړی یعنې خالص بندګي د الله دپاره کړی. سورة النجم کې به راشي وکم من ملک فی السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا. الله وی ډېر ملائک او فرشتې په اسمانونو کې دي چې د هغوی سفارش هېڅ فایده نه ورکوي الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضى مګر د دې نه وروسته چې الله اجازت ورکړي او الله ترې راضي بیا سفارش فایده ورکوي. نه درس نه بعد درس په آخره کې لکه چې منځ کې د سوالونه ډېر ټیم دي. ښه د هغې نه بعد دا اوس شپږمه خبره یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوهېږي هغه په هغه څه چې مخکې د خلکو دي او هغه چې وروستو دي د دوی نه. شپږمه خبره دا شو چې د رب العالمین په علم کې احوال د مخلوقاتو ټول راګیر دي. دا مطلب دی یعلم ما مضى وما هو آت. یعلم ما بین ایدیهم څه چې مخکې دي د دوی نه وما خلفهم څه چې شاته دي. مخکې او شاته څه دي؟ نو یو دا چې مخکې نه مراد مستقبل دی. مستقبل د دوی چې کوم دنیا کې دی او مستقبل د آخرت چې آخرت کې به څه کېږي د دوی سره د دوی څه حال دی په آخرت کې الله هغه ماته وما خلفهم او څه چې دوی په پخوانۍ زمانه کې کړي دي د هغې علم هم د الله سره دی. او بعضو علماو داسې ویلي دي ما بین ایدیهم څه چې مخې ته دي وی دا آخرت ته وما خلفهم او څه چې شاته د دنیا ده. خو لنډه خبره دا ده چې رب العالمین سره د مخلوقاتو د احوالو ټول علم دی که هغه مستقبل دی او که هغه ماضي دی. وما خبر په آیت الکرسی کې ولا یحیطون بشیء من علمه او نشي راګیرولی دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه الا بما شاء مګر هغه څه چې الله یې وغواړي. یو علم خو د الله دی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا علم د الله دی چې د مخلوقاتو احوال ټول راګیر کړي دي. علم د مخلوقاتو هغه دا دی چې ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. دا مخلوق د الله په باره کې دومره څه راګیرولی شي څومره چې ورته الله ښوولی دي نور ورته پته نشته. یعنې موږ سره د الله په باره کې هغه علم دی فقط چې الله راته ښوولی دی د هغې نه اخوا موږ سره علم نشته. یعنې موږ په خپل علم کې الله لره نشو راګیرولی
نه موږ د الله علم راګیرولی شو، نه الله لره راګیرولی شو. او د رب العالمین کې د رب العالمین په د ټول مخلوقات د هغه په علم کې راګیر دي او د دې مخلوقاتو د احوال. نو دلته اوس د الله رب العزت د علم هغه شان بیان شو. سورة طه کې به راشي ولا یحیطون به علما، او دا مخلوق چې دی الله لره په علم کې نشي راګیرولی. نو دلته دا یو مسله یاده کوو، یو فایده د الله په باره کې به هغه خبره کوي چې کومه الله موږ ته ښوولې ده فقط، او الله موږ ته ښوولې ده یا خو قرآن کې بیان کړې ده یا یې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه موږ ته بیان کړې ده. دا دوه لارې دي. د دې نه اخوا به د الله په باره کې د ځان نه خبرې نه کوي. الله صفات نومونه د الله خبرې کومې قرآن کې دي موږ او د الله دا علم دی، دی صفات دي، دی نومونه دي، داسې کوي داسې نه کوي. حدیثونو کې دي صحیح حدیثونو کې هغه موږ بیانو. د هغې نه اخوا د الله په باره کې به خبرې نه کوي، ځکه چې بیا ته په الله باندې دروغ جوړوې. نه تا ته الله دا خبره کړې، نه ته پیغمبر کړې ده، خو واضح ده چې دروغ به وې. د الله په باره کې خبرې دا ګورئ مخلوق باره کې خبرې نه دي، بلکې مخلوق باره کې هم ته د ځان نه خبرې نشي کولی چې څو پورې ته پته نه. نو د خالق په باره کې به یې څنګه خبرې کوي؟ دا بعض عوام جذبې ډېرې د دین د بیانولو او غواړي چې یو سړی متاثره شي د دې خبرونو او دیندارۍ ته راواوړي. نو لګیا شي د ځان نه قصې به کوي، الله یو ورځ فلاني ته داسې ووایي او الله داسې وکړو او الله دغه وکړو. هغه خبره نه قرآن کې نه حدیث کې. نو ډېر احتیاط کوئ چې کله د الله په باره کې خبرې کوئ او یا د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کوئ. څو خبرې شو؟ اتمه خبره وسع کرسیه السماوات والارض، پراخ دا کرسی دا اللہ اسمانون و ازمکی تا. پراخ دا کرسی دا اللہ ازمکی و اسمانون تا. الکرسین مراد موضع القدم، دا اللہ دا قدمونو زی. اوس کیفیت دا دی اللہ تا اگه معلوم ده، موږ پکې نورې خبرې نشو کولی. اوس دغه خبره وشوه چې موږ د الله په باره کې صرف هغه څه ویلی شو چې صرف الله او د الله رسول ویلي دي. اوس عرش چې الله پې مستوي دی، بیا کرسی د الله د قدمونو ځای دی، موږ یې منو، زموږ پې ایمان دی، حقیقت وله منو. کیفیت یې موږ الله ته سپارو چې څنګه دی څنګه نه دی موږ الله ته پته ده. خو زموږ پې ایمان دی. زموږ پې ایمان ولې دی؟ الله راته ویلي دي. کیفیت کې ګوتې ولې نه وو؟ الله نه دي ویلي. خبره ختمه شو. څه چې راته الله ویلي دي په هغې م ایمان دی، څه چې راته نه دي بیان کړي د هغې مباره کې وایو الله موږ ته نه دي ویلي. د ځان نه خبرې نه شو کولی الله مباره کې، او نه انکار کولی شو د هغه څه نه څه چې راته الله ویلي دي. الله او د الله رسول راته ویلي. کرسی د الله موضع القدمین، دا وی دومره پراخه د الله وی چې ځمکه او اسمانونه پراخه ده. وسع کرسیه السماوات والارض. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کرسی د الله د دې شان او عظمت الله بیانوي. وی لکه د دې په مخ کې د ځمکه او اسمانونه داسې دي که نه، لکه په یو شړه ځمکه کې چې ته یو بنګړی ګزار کړي، پراخه ځمکه د صحرا ده، اخري حد یې معلومیږي نه، په دې کې ته یو بنګړی ور واچي. دا بنګړی څه شی دی دې په مخ کې؟ دا د الله رب العزت کرسی شان دی. د دې په مخ کې ځمکه او اسمانونه هېڅ هم نه دي. بیا دا کرسی د عرش په مقابله کې داسې ده لکه چې ته په صحرا کې بنګړی ور واچې. عرش بیا دومره عظیم دی. او ځکه رسول وسلم بیا په حدیث کې وایي او وایي د عرش اندازه والعرش لا يقدر احد قدره، او د عرش اندازه خو بیا صرف الله ته معلومه ده. دومره عظیم الشان رب دی. وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما،
او نستړی کوي هغه لره حفاظت د دې دواړو حفاظت د ځمکې او اسمان الله لره نستړی کوي دا نهمه خبره شو او دا هم د الله عظمت او شان دی صرف ځمکې او اسمانونه نه دي کله چې ځمکې او اسمانونه وویلی شي ځمکې او اسمانونه او په ځمکې او اسمانونه کې چې څوک دي یو عالم اوچت دی بل عالم لاندې دی عالم د اسمانونو عالم د ځمکې ځمکې او اسمانونه حفاظت یې څوک کوي الله کوي دا حفاظت چې الله د ځمکې او اسمانونو کوي د الله لره نستړی کوي نو په دې کې انسانان دي پیریان دي غرونه دي ونې دي ځناور دي څاروي دي مارغان دي چې څه د دې حفاظت الله ته آسان دی لسمه خبره په آیت الکرسی کې وهو العلی العظیم او هغه ډېر اوچت دی ډېر لوی دی آیت الکرسی یعنی لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې دا د په ټول قرآن کې عظیم الشان آیت دی وجه د هغې دا ده چې د دې آیت موضوع هغه د الله په باره کې خبره ده ته د اولني حرف نه واله او د اخرني حرف پورې وګوره ټوله خبره د چا په باره کې روانه د الله په باره کې روانه وهو العلي العظیم الله اوچت دی خو الله څنګه اوچت دی یو خو الله په مخلوقاتو د پاسه د ځي په اعتبار سره اوچت دی د ځي په اعتبار سره اوچت دی په عرش د پاسه دی الله او عرش په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی خو څنګه په الله د عرش د پاسه دی کیفیت الله ته معلوم دی خو زمونږ په ایمان دی قرآن کې ځای په ځای دا خبر بیان شوی دی او رابه شي خو الله د پاسه دی اوچت دی مطلب الله په مخلوقاتو ټولو زورور دی په دې اعتبار سره الله اوچت دی او الله د شان او مرتبه په اعتبار سره اوچت دی هر قسم اوچتوالی د الله دپاره دی په اعتبار د ځي په اعتبار د زور په اعتبار د شان او د مرتبه الله اوچت دی العظیم ډېر لوی دی سنس عظمت په آیت الکرسی کې بیان شو سنس عظمت هغه په آیت الکرسی کې بیان شو